ما د 15 اسلامي هیوادونو سفرونه کړي دي. هر چیرته د نارینه‌و او ښځو د لمانځه ځایونه جلا جلا وي، ان تر دې چې په مسجد النبوي کې هم د نارینه‌و او ښځو د لمانځه ځایونه جلا دي. خو د حج په وخت کې په مینا، مزدلفه، عرفات، صفا مروه او د کعبې شریف د طواف پر مهال نارینه او ښځې یو ځای وي. ولې؟ کله چې موږ مکې ته سو نو هلته یو له مهمو ارکانو څخه طواف کول دي. اوس کله چې تاسو طواف کوئ نو د طواف لپاره جلا ځای نشئ لرلی. همدا علت دی چې طواف پر مهال موږ ځایونه نشو جلا کولی. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. سلام، زما نوم مهیش مهتا دی. زه یو ریټایرډ کس یم. ما د 15 اسلامي هیوادونو سفرونه کړي دي. هر چیرته د نارینه‌و او ښځو د لمانځه ځایونه جلا جلا وي، ان تر دې چې په مسجد النبوي کې هم د نارینه‌و او ښځو د لمانځه ځایونه جلا دي. په کربلا، نجف، قزمان، سمره، دمشق او مشهد کې هم د ښځو او نارینه‌و د لمانځه ځایونه بیل بیل دي. خو د حج په وخت کې په مینا، مزدلفه، عرفات، صفا مروه او د کعبې شریف د طواف پر مهال نارینه او ښځې یو ځای وي، او په بیت المقدس یعنی یروشلم کې په قبة الصخره او مسجد اقصی کې هم ښځې او نارینه یو ځای وي. ولې؟ خو مهیش مهتا یو ډیر ښه سوال کړی دی او موږ مهیش مهتا له ډیرو کلونو راهیسې پیژنو. د عارف د پیل راهیسې ماشاءالله دی داسې یو غیر مسلم دی چې کله موږ په 1991 کې کار پیل کړ نو ده به د ویډیو کیسټونه وړل او تر ټولو زیات کیسټونه ده وړي دي. زما په خیال دی د هر بل مسلمان په پرتله د عارف ډیر کیسټونه کتلي دي. ده دا پوښتنه کړې ده چې کله دی په ټوله نړۍ کې ډیرو جوماتونو ته تللی دی نو په ډیرو ځایونو کې د نارینه‌و او ښځو د لمانځه ځایونه جلا جلا وي. خو کله چې دی حج ته لاړ او کله چې مکې، مینا او مزدلفې ته لاړ هلته د لمانځه ځایونه یو ځای وي او ښځې او نارینه له یو بله جلا نه وي. او هغه څه چې ورور پرې نه پوهېږي دا دی چې هر چېرته ان په مکه، مزدلفه او مینا کې هم د لمانځه ځایونه یو ځای دي. خو د حالاتو له امله د مثال په توګه کله چې موږ مکې ته سو نو هلته یو له مهمو ارکانو څخه طواف کول دي. اوس کله چې تاسو طواف کوئ نو د طواف لپاره جلا ځای نشئ لرلی. همدا علت دی چې طواف پر مهال موږ ځایونه نشو جلا کولی. خو کله چې دوی طواف خلاص کړي نو په عادي ډول ان په مکه کې هم د نارینه‌و او ښځو لپاره جلا مشخص شوي ځایونه شتون لري. مګر کله چې دوی طواف کوي او د لمانځه وخت شي نو ښایي ځینې ښځې ونه توانېږي خپل ځانګړي شوي ځای ته ورسیږي. ځکه نو داسې پیښیږي چې هغوی په داسې ځایونو کې ودرېږي کوم چې د ښځو لپاره ځانګړي شوي نه وي. د همدې امله کله ناکله موږ ګورو او وینو چې ځینې ښځې د سړیو په ځایونو کې ولاړې وي. خو په اصل کې که تاسو وګورئ کله چې تاسو شاتنۍ برخې ته راشئ نه په مطاف کې بلکې په بله برخه کې نو هلته به ومومئ چې د ښځو او نارینه‌و لپاره جلا جلا ځانګړي شوي ځایونه شتون لري. په هغو عادي جوماتونو کې چې موږ یې لرو د نارینه او ښځو د ننوتلو دروازې جلا وي. په حرم کې ان د ښځو د ننوتلو لپاره هم جلا دروازې او ځایونه شته دي. خو څرنګه چې دوی د طواف لپاره ځي نو هلته په طبیعي ډول د دوی مختلط کېدل راځي. خو کله چې هغوی لمونځ کوي نو باید په جلا جلا ځایونو کې وي. مګر له دې امله چې وخت ښایي هغوی ته د هغه ځای ته د رسېدو اجازه ورنکړي نو کله ناکله داسې کېږي چې تاسو په ځینو ځایونو کې یو څه ګډون وګورئ. همدا خبره په مینا کې ده، همدا خبره په مزدلفه کې ده. ان په مزدلفه او مینا کې به هم تاسو هیڅ کله نارینه او ښځې په یو صف کې ولاړ ونه مومئ، ځکه چې هغوی خپاره واره وي. دا ډیره لویه سیمه ده ځکه چې هغوی له خپلو کورنیو سره راځي. همداسې کله چې هغوی حرم ته مکې ته راځي نو له خپلو کورنیو سره راځي، نو ځکه دلته د کورنۍ سره د راتلو په وجه جلا بیلوالی وي. فرض کړئ که دا 100 جربه یعنی ایکړ ځمکه وي نو که نیمه د سړیو او نیمه د ښځو لپاره وي بیا کورنۍ نشي کولی یو ځای پاتې شي. په نورو ټولو جوماتونو کې څرنګه چې جومات کوچنی وي تاسو په اسانۍ سره د لمانځه ننوتلو او وتلو لپاره جلا ځایونه لرلی شئ.
او هغوی به هر له خپلې کورنۍ سره لیدلی شي. دلته څرنګه چې مزدلفه او عرفات په سلګونه جربه ځمکه ده او کورنۍ د حج کولو لپاره یو ځای راځي، کله چې دوی په عرفات، مینا او مزدلفه کې اوسیږي نو په هغه وخت کې آن کله چې هغوی لمونځ کوي نارینه او ښځې په یو صف کې نه درېږي. جلا ځایونه شته خو دا ځایونه خپاره وره دي. د همدې امله ښایي داسې ښکاره شي چې هغوی یو ځای دي. خو که تاسو په مینا کې د خیف جومات یا په عرفات کې د نمرې جومات ته ولاړ شئ، هلته د نورو جوماتونو په څیر بشپړ جلاوالی شتون لري. ځکه کله چې هغوی په پراخه سیمه کې په لویو غونډو کې لمونځ کوي نو د کورنیو د یو ځایوالي په صورت کې دا کار ستونزمن وي. که نه نو تل باید سړي او ښځې جلا وي، جلا مګر په مساوي اسانتیاو سره. ولې؟ علت یې دا دی چې هغوی وکولی شي په الله سبحانه وتعالی ښه تمرکز وکړي او د جنسونو خپلمنځي ګډون رانشي. هیله ده چې وروره دا ستا د پوښتنې ځواب وي.